په دغه ویډیو کې زه تاسو سره داسې عجیب او حیرانوونکي معلومات شریکول غواړم چې باور لرم تاسو به یې په اړه مخکې نه وي اورېدلي. زموږ په شمسي نظام کې داسې سیاره موجود ده چې د زهرا په نامه یادیږي، چې دغه سیاره ډیره زیاته ګرمه ده. د تودوخې درجه یې دومره زیاته ده چې حتی هلته اوسپنه هم ویلې کېږي. یو بل ډیر حیرانوونکی او عجیبه حقیقت، که ټول انسانان په یو وخت کې چغې ووهي نو ځمکه به د لږ وخت لپاره ولړزیږي. ځمکه تل حرکت کوي خو موږ احساسولی نشو. ځمکه دومره تیزه تاویږي چې په ثانیه کې تقریبا 1600 کیلومتره فاصله وهي، ځکه موږ دغه حرکت نشو احساسولی چې دا ډیر نرم او ثابت دی. زموږ په کائناتو کې داسې سیارې هم شته دی چې هلته تل ورځ وي، یعنی شپه نه راځي، او داسې سیارې هم شته دی چې هلته تل تیاره وي او شپه وي. په اسمان کې دومره ستوري شته چې د ځمکې د ټولو شګې ذرې ترې هم کمې دي. یعنی که د ځمکې ټولې شګې ذرې موږ وشمېرو بیا به هم د ستورو څخه کمې وي. نو دا موږ ته راښیي چې فضا او مخلوقات څومره لوی دي، یعنی د انسان د فکر څخه هم ډېر لوی دي. اکتوپوس دا یو سمندري حیوان دی چې دا حیوان ډېر عجیبه دی چې 3 زړونه لري او د وینې رنګ یې ابي دی. د انسان زړه د الله تعالی یو داسې خلقت دی چې بې له کومې دمې خپل کار ترسره کوي، یعنی د انسان د پیدایښت سره سم خپل فعالیت شروع کوي تر هغې چې انسان ومري. یعنی د انسان د بدن هر غړی او هر اندام خپله دمه کوي او وقفه اخلي، آرام کوي، خو یوازې زړه دی چې د انسان د پیدا کېدو سره سم خپل فعالیت شروع کوي د انسان تر مرګه پورې بې له کومې دمې او بې له کومې آرام او وقفې څخه. یعنی د زړه دنده دا ده چې ډېرې زیاتې دندې لري، خو یوه دنده یې دا ده چې دا وینه فلټر کوي او بېرته یې په بدن ویشي. که چېرته دغې فعالیت ته وګورو نو دا دومره په یوې ورځ کې دومره زیات فعالیت کوي، که دغه وینه موږ په مستقیم ډول پرېږدو نو دغه وینه به په یوې ورځ کې 190 کیلومتره لاره ووهي. په کائناتو کې دومره لوی ستوري موجود دي چې زموږ لمر یې مخته یوه کوچنۍ نقطه ښکاري چې لمر د ځمکې څخه 1.3 میلیونه ځله لوی دی، یعنی 14 لکه ځمکې په لمر کې ځایږي. د انسان دماغ کله ناکله د یو داسې څه په اړه یادونه کوي چې هیڅ کله پیښ شوي نه وي. یعنی د انسان دماغو کې یو داسې فکرونه هم موجود دي چې انسان باور لري هغه څه له ما سره په تیر کې پیښ شوي دي، خو په اصل کې داسې هیڅ نه دي پیښ شوي.